د سیمې خوږو لیدونکو سلام. د ښه مرغه داسې ځوانان راپورته سوي دي چې د غریبانو سره کومکونه وکړي، د هغو کورو ته ډوډۍ وروړي او لاسنیوی یې وکړي. دا اوس زموږ سره یو ځوان د پېښوره راسره دی چې راته ووایي چې دوی څنګه دا کومکونه کوي. ستړي مه شئ، خدای مو راوله. د هر څه د مخه ټولو لیدونکو او اوریدونکو او د سیمه نیوز ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زما نوم عزت الله شینواری دی، د ننګرهار ولایت د دیبالا اوسیدونکی یم چې اوس مهال په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې تېروم. د خپلو شخصي مصروفیاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د خیرالافغان د ځوانانو خیریه بنسټګر یم او مشري په غاړه لرم. ډېره مننه شینواري صاحب. په کومو سیمو کې فعالیتونه کوئ؟ زموږ بنسټ په ټوله خیبر پښتونخوا کې 10 څانګې لري او هر یوه څانګه خپل نماینده لري او خپل خدمتونه په مخ باندې وړي. زموږ فعالیتونه په هغو سیمو کې ډېر زیات وي په کوم ځای کې چې د افغان کډوالو کیمپونه شتون لري. زموږ بنسټ دومره پړ نه لري چې موږ د ټولو کډوالو سره د خوراکي توکو مرسته وکړو. زموږ دغه بنسټ د ځوانانو په چندو باندې ټولیږي. دغه چندې موږ د ځوانانو څخه راټولوو، بیا پې خوراکي توکي رانیسو او مستحقو کورنیو ته ورکوو. زموږ د یاد بنسټ یو ټیم دی چې هغه په کیمپونو کې سروي کوي او هغه مستحق او غریبې کورنۍ موږ ته ګوته کوي چې د خوراکي توکو د نه شتون سره مخ وي. موږ هغو کورنیو ته بیا په ډلهییز شکل او انفرادي شکل باندې خوراکي توکي رسوو. د یادونې وړ ده چې زموږ بنسټ د صحت په برخه کې، د سپورټ په برخه کې، د تعلیم په برخه کې هم کوټلې ګامونه پورته کړي دي او خپلې مرستې کوي او دا مرستې به جاري ساتي. په پښتونخوا کې د کډوالو حالت څه ډول دی؟ څرنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې کرونا وایرس یو نړیواله وبا ده، یو نړیوال شکل یې اختیار کړی دی چې په دغه لیست کې پاکستان او افغانستان هم شامل دي چې تر دې دمه په ټوله نړۍ کې تقریبا د 90 ملکونو څخه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په پاکستان کې تقریبا څه کم 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره برخه یې په خیبر پښتونخوا کې په کیمپونو کې میشت دي. په کیمپونو کې تقریبا 95% هغه افغان کډوال میشت دي چې د لاس مزدوري کوي، کراچۍ چلوي، په سړکونو باندې د سړکونو پر غاړه باندې د خوراکي توکو سامانونه پلوري او خپل کور ته ماښام ته د ماشومانو لپاره پرې خوراکي توکي رانیسي. دلته اوس هم ډېر کډوال اوسېږي؟ په کیمپونو کې هغه 95% افغان کډوال چې د لاس مزدوري به یې کوله، کراچۍ به یې چلوله، چونکې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس له وجې ټول بندیز دی، خلک ښارونو ته نشي تللی، کارونه نشي کوي. نو دغه 95% افغان کډوال چې په ښارونو کې به یې مزدوري کوله، کاروبار په ټپه ولاړ دی. دوی د کرونا د وجې او د ټول بندیز د وجې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د خوراکي توکو د نه شتون سره مخ دي. که چېرته دغه ټول بندیز دوام وکړي نو دوی به د ډېرو سختو تکلیفونو سره مخ شي. نو دا کومکونه څه ډول غښتلي کیدای سي؟ څرنګه چې په پاکستان کې افغان کډوال د یونیسیار د سرپرستۍ او سیوري لاندې ژوند کوي، باید یونیسیار او نړیوالې خیریه مؤسسې د افغان مهاجرینو دغه ستونزه جدي ونیسي او دوی سره د خوراکي توکو لړۍ پیل کړي تر څو دغه افغان کډوال دغه مشکلاتو څخه وژغورل شي. شینواري صاحب ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. کور ودان.